اوويستم اسمان څکالي هیڅکله د لمر په رڼا کې سترګې نسي غړولی او نه په کوهي کې ایساره څنګښه د سمندر تصور کولی شي. په همدې ډول څوک چې یو ځل په ټیټ او پست ژوند کولو وروږدی سو، هغه بیا تر مرګه پورې په همدې پستۍ کې خوښ وي. هغه هیڅکله د ځان د لوړتیا فکر نسي کولی. د هغه فکر په جزیاتو پورې تړلی وي او د کلیاتو فکر یې په سر کې نه ځایږي. محدود هدفونه ژوند محدودوي. لوی فکر وکړئ تر څو لوی ژوند وکړئ. د ژوندانه لوی په کامیابي او خوشحالي کې ده.